أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زمارونو د روزې متعلق د رمضان دا دو جمعې خبره مې ستاسو مخکې ذکر کړه. د رمضان د روزو ډېر برکات دي. د میاشتې متعلق بیان مې تېره جمعه درته کړ. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري لیکن که ده کې تر څو ایمانی نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتي ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي هلکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده دا حدیث نه دی. بعضې حضرات ورته حدیث وی خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی مقوله ده. تخلقوا باخلاق الله چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته. خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي محتاجه نه دی. خو الله اوبه کی تږي کېږي نه دی ته محتاجه نه دی نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته. دا الله دې ته ضرورت نه لري. الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقا خوراک ته محتاج نه دی خوراک نه کوي زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړم. الله خو مطلقا څکلو ته محتاج نه دی څکل نه کوي نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړم. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري. الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زم هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي. او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمانو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه چې غیبت شو دروغ شو چغلي شوه هغه به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو. نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوو. نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو
نو دا روجه به زمون قیمتي شي، دا روجه به برکتي شي، او چې څومره د روجې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زمانونو یو خبره ذهن کې واچوئ، روجه هغه میاشت ته چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل وي تاوان کې راځي. د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر درې پوړی وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم. ادب احترام منه نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم، حضور پاک په درېیمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم، لاندې به کېنم، هغې سره ځان نه برابر و. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېیمې ته وخت، درېیمې ته به هر کیفو په دې درې په دې لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمایل آمین. دا زموږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په درېیمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایئ. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه؟ چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین عجیب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نم څوک ولیدل نه د چا دعا او تاسو آمین ووې. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی، نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووې. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والی او دا بل سړی په درود شریف ونه وي نو دی خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وي، دی خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تاله اختیار چې نوم واغېشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغېشتلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب دی. اگرچه زموږ یو لوی فقیه دی کرخي هغه وی هر ځل واجب دی، خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبره ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې دی. اوس درود شریف زمانونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري. یو پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف ووایي، 100 کرته، نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 9000 کرته درود شریف ویلی. 9000 ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده، نو خلک وایي راشه پیکاوړې ګرانې خرڅې که د خلکو جیبونه لوټ کا.
خلق دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې د لوټ دا چې ثواب لوټ کا زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه د هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټ ارزان قانون دا دی بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاؤنٹ او څوک 50% ډسکاؤنٹ باقاعده په دکانونو لیکلي چې دا رعایت دی دا نور کله چې په څو شی میلاوېده 10% بارزان میلاوي ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاؤنټ ته راولي د عبادت میاشت ده او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړو او بعضې خلک وي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به دنه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګرانه رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا د هغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټي په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیاته ده څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات ده حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب علیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته دا خو قانون دی د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته ده د هغې ګناه وبال هم زیات دی نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړې کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دا ما فرشتی دی مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلي کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسئ چې فلان کې د فلان کې دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبره من صلى علی عند قبری سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود وایي زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف وایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسئ زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کره ته درود ویلي دي رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله ولې په حضور پاک وی خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته ویم دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي یو سړی